قدرمنو کتونکو په نننی درس کې به پیژنو چې د روژې څه سنت دي. ځکه چې یو سړی روژه نیسي پکار ده چې د هغې د مسایلو نه هم ځان خبر کړي. روژه کې سنت طریقه قدرمنو هغه دا ده چې په پېشمنۍ دا ناوخته پورې اوږد شي، او دا په حدیث کې راغلی دی چې زما امت به په هغه وخت پورې به برکت باندې او برکتي به چې کله دی د پېشمنۍ تأخیر کوي، په هغې کې وروسته کوي، او دغه شانته څنګه چې پېشمنۍ وروسته کوي نو دغه افطار او روژه ماتې رامخکې کول دا هم د سنت طریقه ده. یعنې پېشمنۍ کې سړی تأخیر وکړي، وروسته کړي، او روژه ماتې رامخکې کړي، دا د سنت طریقه ده. نو دغه شانته قدرمنو کتونکو په روژه کې په رمضان کې دعاګانې کول او تلاوت کول د قرآن کریم دا ډېر زیات پکار دی. رسول صلی الله علیه وسلم به چې کله روژه راله نو ډېر زیات تلاوت به پکې کو او دعاګانې به پکې کولې، او خاص کر د افطار په وخت کې دغه دعاګانې هېرول نه دي پکار، او د روژه ماتې دپاره دغه دعا ویل چې کوم مشهوره ده هغه هم هېرول نه دي پکار، دا د سنت طریقې دي. دغه شانته په روژه کې د دې خیال هم ساتل پکار دی چې سړی د امام سره تراویح ادا کړي، په مسجد کې تراویح ادا کړي. او حدیث کې راغلی دی چې یو سړی ودرېږي د امام سره حتی ینصرف کتب له قیام لیله، یو سړی د امام سره ودرېده او تراویح وکړې نو د دپاره قیام اللیل ولیکل شو، ګویا کې چې دی د ساره پورې د قیام کړی دی او د ساره پورې ودرېدلی دی منځونو ته. نو د دې ډېر خیال ساتل پکار دي. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.